السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د عبدالله بن عباس رضی مبارک څخه اقوال را نقل سوي دي. حق على العاقل ان يختار 7 على 7 وای هوښیار سړی به 9 شان پر 9 شانو باندې مختار کوي. الفقر على الغنى، په دنیا کې مسکنات، په دنیا کې فقر دا به پر غنا مختار کوي. والذل على العزة، هغه ذلت د دنیا هغه به پر عزت د دنیا مختار کوي. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ذل الدنیا عز الاخره وعز الدنیا ذل الاخره. دنیا کې چې څومره معزز وي څومره په صاحب باندې درته ویل کېدل، په ورځ قیامت به دغومره ذلیله. او که په دنیا کې ډېر عاجزه وي، د چا په سترګو کې د انسانیت مقام نه درلودی، چا د انسان په سترګه نه درته کتل، خو په ورځ د قیامت به بیا د خلکو په انسانانو کې ډېر عزتمن وي. الله دې د آخرت عزت را نصیب کړي. والتواضع على الكبر، تواضع مختار کول پر لویو پر کبر باندې. والجوع على الشبع، لوږه مختار کول پر مړوالي د نس باندې. والغم على السرور، غم مختار کول پر خوشحالتیا باندې. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم پر ورځ قیامت په ډېر خوشحاله هغه څوک چې په دنیا کې ډېر غمجن سوی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل دون علی المرتبعین، کښته والی پر لوړوالي باندې مختاره کوي، که په رتبه کې که په ټولو شیانو کې چې ځان کښته کوي او لوړ یې نه کوي. والموت علی الحیات، مرګ پر ژوند باندې مختاره کوي. دا هغه ټول هغه شیان دي چې دا د ایمان کامل په هغه چا کې راځي چې د هغه ایمان کامل یا له متقینو څخه وي. ځکه یو وخت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله عنه د ابي درداء رضی الله عنه پوښتنې ته ورغلی، هغه ډېر مریض و. عمر ته مبارک چې ورلی ویې ژړل. ابي درداء ورته وایي مه ژړه یا عمر، دغه حالت ما د الله څخه خپله غوښتی ده. ابي درداء رضی الله عنه مبارک ډېر مریض و او ډېر مسکین و. ابي درداء رضی الله عنه امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه ته وایي چې یا عمر بن خطاب، یو وخت مې د شپې خوب ولید. په خوب کې 2 ملایکو یو زیری را باندې وکړي. زیری داسې زیری و چې لا 3 دعاوې وکړه، 3 سواله وکړه، الله جل جلاله یې قبلوي. 3 خواسته وکړه، الله یې قبلوي، هر څه چې غواړي. دا ما چې له ځان سره فکر وکړي، د ځان سره چې مې سوچ وکړي چې دا سوالونه به تا ته جناب محمد صلی الله علیه وسلم انتخابوي. نو سهار عالم مسجد نبوي ته له جمعه بعد مې و جناب محمد صلی الله علیه وسلم ته وویل چې زما مور او پلار دې تر تا صدقه سي یا رسول الله صلی الله علیک. ما خو ماښام داسې بشارت راته سوی دی، داسې زیری راته سوی دی، آیا دا به رښتیا وي او که به وي شیطاني خوب وي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل یا ابي درداء، خوب حقیقت دی، دا د الله استازي دي، وکه هر څه چې غواړې الله 3 سواله درڅخه قبلوي. ابي درداء رضی الله عنه مبارک ورته وایي یا رسول الله، یا رسول الله، زما ته وکیل هغه خواستونه ته راته وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک لاس پورته کړ، یا رب د ابي درداء په نمایندګي باندې د ده په وکالت باندې خواست کوم چې ابي درداء دومره مسکین کې چې تر قبره پورې بیا دی او د ګولې خاوند نسي او دی په نس باندې موړ نسي.
ابي الدرداء راتنو مبارك المال آمين دا غديس ایمان ويدوم رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك لاس پورته کول یا رب د ابي الدرداء له طرفه وکالتن دعا کوم رب داسې مریض کی چې تر قبر پر بیا روغه ورځ پیدا نه کول مال آمین. دریم وېدا دعا راته وکوله چې یا رب د ابي الدرداء له طرفه وکالتن دعا کوم په ورځ د قیامت زما ملګری که زما مجاور که ابي الدرداء راتنو مبارک المال آمین. نو ابي الدرداء راتنو مبارک و حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب راتنو ته زما پر حال ما جاړه د حال ما خپل د الله څخه غوښتي دي په سترګو کې اوښکې رالی چې هغه دوی دعایي خو قبولې سوې دغه درېیمه په انتظار باندې یم چې څه وخت به زه د خپل یار او د خپل محبوب محمد صلی الله علیه وسلم سره ملاقات کېږم. عمر بن خطاب رضی الله عنه څه ورته وایي ابي الدرداء پر تا نه جاړم پر ځان جاړم عمر هیلاکس یا بیا ابي الدرداء زه چې خلیفه د اسلام نه وم هم د رنګه مسکین او د رنګه مریض وم دا چې خلیفه د اسلام سومه آیا ماته امارت را کول سوه زه هیلاک سوم نو موږ اوس کملارې کامې دی ټول په دغه پسې یو چې د دنیا ژوند څنګه برابر کو څنګه مو لار خطا کړې ده لار خو د آخرت لار ده الله دې هغه راوی پیژني الله جل جلاله دې د هغې لارې قدر راکړي هغه لار په زحمت ده او هغه لار په تکالیفو ده الله دې مو د هغې لارې د سفر د خطراتو څخه وساتي الله دې هغه لاره ته په امن کې. منبهات ابن حجر صفحه والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته. السلام علیکم ورحمة الله وبركاته. د عبدالله بن عباس راتنو مبارک څخه و اقوال را نقل سوي دي. حق على العاقل ان يختار 7 على 7 وای هوښیار سړی